اسسټنټ کمشنر مټه ادریس خان د تحصیل مټې په بیلابیلو سیمو کې د پټرول پمپونو پراخ او ناڅاپي معاینه ترسره کړې ده. تفصیلاتو تر مخه دغه چیکینګ په بریم، نظر آباد، قلعه، بیاکن، شیجبند، چوپریال، بلکارۍ، لابټ او اغل سیمو کې ترسره شوي دي. دا چارواکو وینا ده چې د معاینې پر مهال په یو شمېر پټرول پمپونو کې د گیج او پیمایش په نظام کې درغلي موندل شوې چې له امله یې ځینې پټرول پمپونه سیل کړل شوي دي. همدارنګه هغه پمپونه چې قانوني او ضروري دستاویزات یې نامکمل وو پرې درنې جرمانې لګول شوي دي. په یاده موقع اسسټنټ کمشنر مټه ادریس خان ویلي چې د ولس د حقونو تحفظ د انتظامیې اولنۍ ذمہداري ده او د ناقص پیمایش، غیر معیاري سروس او غیر قانوني کاروبار پر ضد به هیڅ قسم رعایت نشي ورکولی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ډول کارروایانې به په راتلونکي کې هم دوام لري تر څو په دې سیمه کې موجود ټول پټرول پمپونه خپل گیج، معیار او دغسې خپل دستاویزات پوره وساتي. کیمرامین امان الله سره حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، مټه، سوات.